پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. قسم دې پنور او دنور په ګرمۍ باندې او قسم دې پسپونګ مې باندې کله چې هغه پنور پسې راځي او قسم دې په ورځ باندې کله چې هغه نور ښکارا کوي او قسم دې پشپې باندې کله چې هغه پنور باندې ورخوريږي او قسم دې په اسمان او په هغه ذات باندې چې هغه ودرولو او قسم دې پزمکا او په هغه ذات باندې چې هغه وګړولا او قسم دې د انسان په نفس او په هغه ذات باندې چې هغه هوار کړو بیا پری داغه بدی او داغه پرهیزګاری الهام کړه. یقینا کامیاب شو هغه کس چې نفس پاک کړو او ناکام شو هغه کس چې هغه دباو کړو. تمود د خپل سرکشي په وجا صالح علی السلام دروغ وګڼو. کله چې د هغه قوم د ټولو نه بدبخت سړی د غصې په جوش کې را پاسې دو نو د الله رسول هغه خلکو ته وویل چې خبردار د الله اوخته لاس مور وړي او د دې په اوبوس کلو کې بندیز مراولای خو هغه داغه خبره دروغ وګڼله او اوخه مړکړه. اخر دا چې داغوی د ګناه په بدله کې داغوی رب پاغوی باندې داسې آفت راوستلو چې په جمع ټول د خاور سره خاورې کړل او داغه سره د دې خپل کار د څه خراب انجام هیڅ یې رانشته.